چاپېریال د خپلې بریا لپاره جوړ کړئ. لومړی د چاپېریال په اړه ځیرک واوسئ، لکه څنګه چې بدني پرهیز بدن جوړوي، ذهني پرهیز ذهن جوړوي. دوهم، کاري چاپېریال ځان سره ملګری کړئ. د ځان پر ضد یې مه کوئ. ځپونکي فکرونه، منفي او ناهیلي کوونکي خلک مه پرېږدئ چې تاسې ته د ماتې فکر درکړي. دریم، تنګ نظري خلک مه پرېږدئ چې شاته مو ټېله کړي. بدنیته خلک ستاسې غورځېدو ته په تمه وي. د دوی دا ارمان مه پوره کوئ. څلورم، له بریالیو خلکو مشورې واخلئ. ستاسې راتلونکی مهم دی. له ناکامو مشاورینو مشورې مه اخلئ. پنځم، له چاپېریاله ذهني او فکري زهر وباسئ. غیبت مه کوئ، په خلکو وغږیږئ خو مثبت وغږیږئ. شپږم، هر څه ښه وټاکئ. که داسې ونه کړئ زیان به وکړئ.